پروګرام ستاسو خوښه روان دی او زموږ موضوع چې د نن خود اعتمادي یعنی په ځان باندې باور ساتل او سلف کانفیډنس دی چې په دې باندې مونږ لږ شان خبرې اترې کړې وو لا نور خبرې اترې زموږ پاتې دي په دې باندې زه دا ویل غواړم چې اول لومړی سټپ زموږ دا و چې مونږ باید ځان ته ډاډ ورکړو په ځان باندې اعتماد ولرو همیشه چې تاسو ځان ته ګوري نو خپل د نظر په شیشه کې همیشه خپل ځان ته یو کامیاب انسان وګوري همیشه هغه کوم یو مقصد او مطلب چې تاسو ځان د لپاره هدف ځان د لپاره ټاکلی وي هغه هدف کې تاسو خپل ځان حتما وګورئ لکه هر انسان وي چې هغه غواړي چې یو مقام ته ورسیږي ځینې کسان غواړي چې یو غټ پرایم منسټر شي ځینې کسان غواړي چې ډاکټر شي ځینې کسان غواړي چې انجینیر شي ځینې کسان غواړي چې غټ بزنسمن شي ځینې کسان غواړي چې غټ تاجر شي تجار چې وي هغه شي ځینې کسان غواړي چې غټ پروفیسر شي ځینې کسان غواړي چې یو ډیر ستر جرنالست شي ځینې کسان غواړي چې یو ډیر غټ مینیجر جوړ شي همداسې مختلف شعبې دي مختلف رنګونه دي ځینې کسان غواړي چې غټ ټیکیدار شي ځینې کسان غواړي چې په جرګه کې غټ لوړ ستر مقام ولري دا تاسو ټول حاصل کوئ شي خو چې کله تاسو خپل د نظر په شیشه کې هماغه ځای کې ځان تاسو وګورئ یعنی خپل نظریې خپل هیلې خپل امیدونه تل ژوندۍ وساتئ حتما به تاسو رسیږئ ځکه چې په دغه پوړو باندې څوک هم تاسو نشي خجولی تاسو خپل ځان کوئ شي چې په هغه سټپ باندې تاسو ولاړ اوسئ او هغه مقام ته ورسیږئ دویم خبر دا چې همیشه مثبت نظر ولرئ همیشه مثبت سوچونه سوچ وکړئ او بل چاته هم ښې مشورې ورکوئ نیت صفا ساتئ او نور کسان چې ګوري چې هغه تاسو نه ښه سلا مشوره غواړي نو هغې ته همیشه ښه مشوره ورکوئ په دې نظر مه اوسئ چې یاره که دې ته ښه مشوره وکړم نو دا به کیدای شي سبا ورځ ما نه مخکې ځي داسې کیدی نشي ستاسو هنر ستاسو ټیلنټ ستاسو کامیابۍ تاسو نه څوک هم نشي اغستی خو که تاسو چا سره یو ښه چلند وکړئ هغې ته ښه نظریه ورکړئ نو دې کې ستاسو عزت او مقام ستر کیدی شي کیسه به تاسو ته کوم هغې سره به زموږ ټایم هم برابر کیږي نو کیسه داسې دی چې یو قافله روان و صحرا ته چې څنګه قافله روان و هغې کې ډیر داسې صحرا او اوبه شنه بوټي هېڅ هم ورته ښکاره کېدل نه کافره ډېر زیات ستړي شوي وي دوی ګوري لرې نه چې یو شین او سپین داسې یو رنګ دی نو هغې ته چې کله نږدې شي ګوري چې یو غټ دیوار دی ډېر زیات لوړ دیوار وي نو په دغه دیوار باندې د ځوانان کوشش کوي چې وخیږي اما چون دیوار دومره غټ وي هر چا نشي کوی دلته شاته آوازونه راځي غږونه راځي چې کته شي تاسو به غورځېږئ کته شي تاسو به غورځېږئ نو په دغه کې ځینې تنان غورځېږي هم خو ځینې کسان چې دی کوشش کوي چې په دغه دیوار باندې هغوی وخیږي او بره هغه دیوار شاته چې څه شنه باغ دی یا آبادۍ دی هغې ته ورسیږي په دې کې زیاتر تنان کوشش او هڅه کوي خو غورځېږي یو تن پکې کامیاب کیږي او هغه دیوار د پاسه ودرېږي نو چې کله دا دیوار د پاسه ودرېږي ټول کسان چې لاندې ولاړ وي یعنې قافله والا کسان هغه ورته ډاډ ورکوي او کلیپینګ تالیه هر څه آغاز کوي او خوشحالۍ ورته ورکوي وایي چې ته زموږ مسیحا یې ته زموږ ډېر لوړ کس یې ته ودرېدې او موږ په تا باندې ویاړو نو دغه کس چې دی ورته پڼه واچوي یعنې رسمان ورته واچوي چې راوخیږي تاسو هم کله چې دا کسان راوخیږي ورسره خبرې اترې وکړي نو دې کې معلوم شي چې دغه تن کاڼه وي یعنی هغه څه نه اوري هغې غوږ نه بلکل کاڼه وي نشي اورېدلی نو دې کې موږ دا درس اخلو چې کله تاسو نورو خبرو ته پام ورکوئ او په ځان باندې اعتماد نه لرئ خلک تاسو ته به ډېر وایي چې نشي کولی نشي کولی نشي کولی خو تاسو به په دې باندې نه ځئ تاسو به په ځان باندې یقین ساتئ ځکه چې په ځان یقین د هماغه کس په شان دی کوم چې دیوار یې پار وکړل دیوار د پاسه وختل او خپل منزل ته ورسېدل نو انسان همیشه باید په ځان باندې اول باور ولري خپل هڅو ته دوام ورکړي کوشش کله هم مه پرېږدئ ځکه چې ستاسو ناکامۍ په همدې باندې چې تاسو کوشش پرېږدئ کال دی موږ سره یو کال به واخلو ګورو به چې څوک دی او څه وایي موږ ته السلام علیکم السلام علیکم خور جانې وعلیکم سلام ورور جان څوک او چېرته نه شعر افریده یم د ورمړو میرې نه جی شاهد افریدی څنګه یې تاسو الله عزتمن کا عزتمن کا تاسو ښه شکر دی الحمدلله څه حالات دي بالکل زبردست حالات دي او د دې خود اعتمادۍ په باره کې به زه یو خبره وکړم جی حتما چې خود اعتماد انسان مثال وي د توت ونه او چې خود اعتمادي په چا کې نه وي هغه مثال وي د انګور ونه بالکل
نو انګور ونه اکثر په بله ونه باندې پروت وي، په هغې کې خود اعتمادي نشته د ودرېدو. ډېر اعلی، بالکل همداسې ده. او نو چې کوم خلک خود اعتماد دي هغه په ژوند کې کله هم نشي ناکامه کېدی. ښه